په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو قومندان برید جنرال محمد ايوب حسين خیل په لالپورې ولسوالۍ د چکنور ملا صاحب د جامع مسجد سره د شلو لمریزو برېښنا د مرسته ترسره کړه او هم ولسونو سره ژمنه وکړه چې سرتیري به ورسره په سیمه کې دایمي همکاري کوي. د لومړي سرحدي ليوا قومندان برید جنرال محمد ايوب حسين خیل په داسې حال کې چې د څلورمې پیاده ليوا قومندان برید جنرال محمد کریم نیزه او لالپورې ولسوال نعمت الله نورزي ملتیا کوله د چکنور په جامع مسجد کې د جمعې د لمانځه له ادا وروسته دیني عالمانو او ولسي خلکو سره ناسته ترسره کړه. جنرال محمد ايوب حسين خیل د خبرو پر مهال په ولسونو غږ وکړ چې د ملي دفاعي ځواکونو سره د همکارۍ له مخې خپلو بچیانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي. نه غواړي چې موږ مکتب ولرو. ورونو ما دلته یو مکتب هلک ولیده، که دوی سره د دین غم وای، که دوی سره د متعلم غم وای، که ده سره د الله جل جلاله ویره وای. یو شاګرد ما ولیده، دا د سمنټو بوجۍ دي، د سمنټو بوجۍ کې په دې کې کتابونه ورته مورکۍ تو کړي دي، هغه مکتب ته ځي. سپلې په خوا کې نه وي. یو سړی د خپل بچي ته وګوري، خپل ځان ته وګوري او د دوی دا حالت ته وګوري. آیا دا مسلمانان په موږ حق نه لري؟ دا ماشومان د انده نسل په موږ باندې حق نه لري؟ والله چې د دوی خلکو په مقابل کې چې د موږ د دې بچو د تعلیم مخه نیسي، موږ او نه درې د الله جل جلاله موږ نه پوښتنه. ورونو تاسو له احساس نه ډېره مننه. الله جل جلاله دې تاسو په دنیا او آخرت کې اجر درکړي. خدای جل جلاله دې حالت نه موږ وباسي. نوموړي وویل د 201 سیلاب قلور د لوري پلان شوي عملیات چې د لالپورې ولسوالۍ کې دوام لري په ترڅ کې د سرحدي ځواکونو د دایمي استوګنې لپاره چارې جریان لري چې دغه بیزونه به د ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د لالپورې ولسوال نعمت الله نورزي تر عملیاتو وروسته په سیمه کې د رغنیزو پروژو معرف د پرمختګ او صحي ستونزو د هواري په برخه کې د پروژو تطبیق ډاټ ورکړ چې ولایتي ادارې ته به یې وړاندیز کوي. نوموړي د چکنور د ولسونو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري دوامداره وساتي. د هیواد په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان برید جنرال محمد ايوب حسين خیل د چکنور ملا صاحب د جامع مسجد سره د 10 سولري تختو د اخیستلو په موخه د یاد جامع مسجد امام سره نغدي مرسته ترسره کړه چې د ولسونو لوري مننه. ورونو ما د قومندان صاحب کولې اردو هدایت راکړه چې ته به د چکنور جومات ته ځې، زموږ سلام به دوی ته رسوي. هر هغه کړنه چې الله جل جلاله باندې خفه کېږي هغه به د ځوانانو سره شریکوي. ورونو یو وخت نه یو وخت تاسو وینئ بهترین مرګ هغه چې د ولس په خدمت کې، د نظام په خدمت کې او د مقدس کار په خدمت کې، د اسلام په نوم باندې، د جهاد په نوم باندې ورونو زموږ یو تعداد ولسونه له منځه وړي. نه غواړي چې موږ په ارامه فضا کې ژوند کوو، نه غواړي چې موږ دا سړک کړو، نه غواړي چې موږ کلینیک ولرو.